افغانستان د ځمکې په مخ د سرو زرو د مرغۍ په توګه خپل ځانګړی جالبیت لري، خو د ځمکې د جغرافیې دغه ناقراره ټوټه یا هیواد جالب شیان، جالب مسایل، جالب سیاسي کشمکشونه او د تاریخ هر پړاو کې جالب سیاستوال هم لري. تر ټولو جالب سیاستوال او جالب سیاسي کشمکشونه خلکو همدا څو کاله وړاندې د ډاکټر غني د حکومت په دوره کې وکتل. ډاکټر غني ته نږدې خلک وایي د هغه دوره به ډیره ارامه وای، خو چې حکومت یې نه وای شریک کړی او پارلماني کشمکشونو سره لاس و ګریوان نه وای. د پارلمان خبره چې راغله نو دلته د لومړي معاونیت په څوکۍ د ډاکټر غني یو پخوانی ملګری همایون له پوره لوی یو ائتلاف سره ناڅاپه له حکومت سره داسې چپ شو چې هره ورځ یې ترمنځ نوی ګواښ، نوی تلاش او نوی جنجال د چا له سترګو پټ نه و. نن سپینې خبرې له همدغه همایون سره لرو چې د ولسي جرګې د 14مې دورې تر ټولو مطرح لومړی مرستیال یادیږي. معاون صاحب ستړي مشه، بخیر راغلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ته او تاسو لیدونکو ته او ټول افغانانو ته که داخل دي که بهر دي سلامونه او نیکي تقدیموم. ډیره مننه. معاون صاحب ډیره موده نادره کواست، تازه مو یو انځور راوتلی دی چې ښیي دا افغانستان نه دی، ګواکې کوم خارجي هیواد دی. دا مهال چیرته یاستئ او له څومره وخته یاستئ؟ اصل کې وروسته د افغانستان د فتح نه وروسته د چې اسلامي امارات په کابل کې یا په افغانستان کې حاکم شو، نو 8 میاشتې نور هم زه په کابل کې پاتې شوم. وروسته د 8 میاشتو نه بیا راغلم خارج ته، البته اوس د روسیې په خاوره کې او د قفقاز په سیمه کې ژوند کوم. نو ولې له افغانستانه تاسې ولاړئ؟ اصلا موضوع دا و چې ما مخکې د دې نه چې په افغانستان کې د وکیل په صفت دنده اجرا کما، ما دلته په روسیه کې 20 کاله عمر تیر کړی و او مکتب مې هم دلته لوستی و، په روسي ژبه باندې مکمل مسلط یم. او علاوه د دې نه وروسته د دې نه چې په افغانستان کې تحولات راغلل، تر یو کاله پر په افغانستان کې پاتې شوم، بیا مې لازمه دا وګڼله چې بیا هم وتوانېږم د افغانستان د خلکو لپاره خدمت وکړم، خپله راسم په خارج کې وتوانېږم چې دلته په خپل تجارت باندې اخته سم، وتوانېږم چې د خپلو شخصي امکاناتو له لارې بیا هم د افغانستان د خلکو په خدمت کې سم. صحیح. تاسې د روسي ژبې د یادولو خبره وکړه، روسي ژبه مو شکر دی زده دی، 20 کاله مو هم هلته تیر کړي. زه داسې خبر شوم چې تاسې د روسیې تابعیت هم لرئ، بشپړ تابعیت البته. بله و، تابعیت زما په 1993 کال کې تابعیت اخیستی و، کله چې زما عمر تقریبا 18 کاله و. په هغې وخت کې د مجبوریتونو په اساس باندې د په دې په خاطر چې د افغانستان نشنالیټي پاسپورټ په ډېرو هیوادونو کې وروسته د تحولاتو نه په ډېرو ځایو کې نه تمدیدېدل او نه هم ویزا چا اخیستلی سوله، نو په دې اساس مجبور و مکلف و چې د همغې هیواد چیرته چې ژوند کوو د همغې د قانون لاندې وتوانېږو چې ځان ته اسناد پیدا کړو تر څو آزاد وګرځو. وکیل صاحب ټوکه دې پکې دغه روسانو د تابعیت په اړه به پخوا ویل کېدل چې که څوک دا تابعیت اخلي نو هملته به روسیې کې واده هم کوي د روسانو کورنۍ کې. دا خبره رښتیا ده که ټوکه ده؟ نه، دا موضوع د قانون موضوع په رښتینې ډول داسې ده چې دا تاسو مطرح کړله، ولې زما خپله دلته په روسیه کې پاتې کېدل د ابتدا نه د موږ قبلګاه صاحب د سیاسي پناه په اساس باندې په 1993 کال کې 4 نفر هغه پخواني جنرالان چې د ډاکټر نجیب سره په مشکلو کې اخته وو، سیاسي مشکلو کې، البته د هغې په اساس باندې دلته سیاسي پناه غوښتل سوی وه او د سیاسي پناه په اساس باندې دغه اسناد موږ ته راکړل سوي وو، نه د ازدواج او نه د دې په خاطر چې روسي خانمه ولرو. تاسو ته د کابل امنیه قومنداني چا سپارلې وه او کوم لوري درنه بیرته واخیسته؟ په کومه ورځ باندې چې د کابل د فتح ورځ وه، سهار په 11 بجو باندې ما ته زنګ راغلو د محترم سراج حقانی صاحب څخه چې اوس وزیر داخله دی او د په هغې وخت کې سکرتر اوس نه پوهېږم چې څه دنده لري په نوم د زین الله
هغه ټلیفون وکړ او د چا ټلیفون ته چې ما ته زنګ وهلی و چې زما سره څنګ ته ناست و هغه فعلا په وزارت داخله کې د پولیسو مردمي رئیس دی فکر کومه افضل فطرت د هغې په ټلیفون باندې د ما سره وغږېدل زما نه هیله او توقع وکړه چې د کابل حالت خراب دي اکثریت نظامی چارواکي تښتېدلي دي د دې په خاطر چې په کابل کې چور ونسي چپاول ونسي جنگ ونسي د دې په خاطر چې دوی 15 ورځې کابل ته د داخلېدو حق نه لري بناءً په ما باندې دغه غږ وکړ چې تاسو لطف وکړئ د همکارۍ په خاطر باندې دا دنده په غاړه واخلئ او قمنداني د امنیت تسلیم سئ تر څو خلک د حرج و مرج نه کوم چې په کابل کې راغلی و بیرته ورته تسلیت وسي او خلک آرام سي. زه بیا بل رقم خبر شوم زه داسې خبر شوم چې تاسې د خوا خلیل حقانی سره پرله پسې تماسونه نیول کېدل چې زه درته کابل ساتم او زه ځان اعلانوم. نه خلیل حقانی سره ما هیڅ نوع رابطه نه درلودله زما رابطه د ابراهیم حاجي سره وه زما رابطه د قطر د دفتر سره وه او زما رابطه د سراج حقانی سره وه البته چې په هغه وخت کې سراج حقانی چې وزیر داخله دی فعلا ټلیفوني ډایرکټ مستقیمه خبرې نه کولې بلکې د خپل دستیار د طریقې غږېدلو او د دستیار د طریقې چې ما مخکې ذکر وکړو چې زین الله نومېدو دا هیله او توقع د دوی وه او دا کار ما د دوی په غوښتنه د افغانستان یا د افغانستان د خلکو یا د پایتخت د ولسونو د ساتلو لپاره دا قرباني موږ ورکړې او دا کار ما کړی. بیا درنه ولې د امنیه قمنداني دومره زر واخیسته زه فکر کوم چې په تاریخ کې تر ټولو لنډه امنیه قمنداني همدا وایي چې یو ویډیو پورې محدوده وه تاسې پکې اعلان وکړه او بیا بیرته قمندان د هغوی بل څوک راغی. اصلا کې ټول موضوعات په افغانستان کې نه بلکې په ټول نړۍ کې تصمیمونه سیاسي نیول کېږي دا سیاسي پوسټونه دي موږ تنها 24 ساعته په دې دنده کې پاتې سولم د دوی د طرف البته چې دا د داسې یو انقلاب په موجودیت کې چې اکثریت د افغانستان نظامیان سیاسیون ټول په تیښته کې وو او په تیارو باندې نوبت نو د میدان هوایي نه په شکل د اشکالو خلک تښتېدل موږ دا قرباني د دې په خاطر چې د افغانستان ولسونه وساتلی سي لکه دا نن چې ګورئ چې شکر الحمدلله امن دی او کابل په جنگ باندې تسلیم نه سو بلکې په ډېر آرامۍ سره د قدرت د یو لاس ته بل لاس ته ولاړلو دا فیصله 24 ساعته بعد بیرته همغه چا چې د هغې لخوا ماته دا موضوع کې هیله سوي وه چې زه دا دنده په غاړه واخلم د هغې لخوا بیرته ټلیفون راته وسو دا چې د دوی په منځ کې ماوین صاحب تاسې د قمندانۍ اعلانولو نه وروسته هماغه یوه ویډیو راغله هغې نه وروسته تاسې نه په ښار کې ولیدل شئ چې څه مو په ویډیو کې ویلي دي هغه د بیا په ښار کې عملي شوي اوسي د خلکو د مال نه د دفاع کړي اوسي ځواکونه د تاسو را منسجم کړي اوسي هېڅ شی هم داسې خاص ونه لیدل شو چې ستاسې په مشرۍ باندې ترسره شوی. البته چې په دې ورځ باندې ټولې میډیاګانې پټې وي یعنې کوم تلویزیون موجود نه و په دا ورځ نه طلوع نه شمشاد هېڅوک موجود نه و چې لایف خپرونې لري یعنې یوه ویره خپره وه په ښار کې زه 3 ورځې حتی یوه ورځ بعد د دې نه چې زما نه حقاني صاحب دا غوښتنه وکړله چې زه په کور پاتې سم بیا هم 3 ورځې سر په سر ما د پخوانیو سیاسیونو کورونه ساتلي د هغه اشخاصو افرادو چې ما ته ټلیفون کړی ده په هغې کې د لطیف پدرام د خوا راته زنګ وهل سوی دی قمندان الماس د خوا راته زنګ وهل سوی دی محقق د خوا راته زنګ وهل سوی دی ناصري د وکیل د طرف نه راته زنګ وهل سوی او ټولو سره مې خپل کومکونه کړي دي او د ما سره ټول اسناد موجود سته د دوی د غوښتنو او زما د کومک البته چې زما کومک بیا هم د طالبانو په تورو باندې و چې قمنداني د امنیت بیا په سبا ورځ باندې طالبان داخل سول او راغلل او د دوی سره زما د اړیکو په اساس باندې
دغه خلکو ته چې ما نومونه واخیستل دوی ته تر یو حده پورې کومک وشو ولې بیا بعضې موضوعات لکه اسلحې لکه دولتي موټر لکه بعضې هغه موضوعات چې باید رسما د یو نظام نه بل نظام ته تسلیم شوي وو هغه مثلا حق د اسلامي امارت و هغه باید چاته پرېښودل شوي هم نه وه. شاید په دې اړه باندې تاسې اوسه پورې چا سره خبرې نه وي کړي خو زه وایم چې تاسې نه هم دا روایت واخلم دا د جمهوریت د وروستۍ ورځې کیسه راته وکړه د کابل په سیاسي او نظامي دفترونو کې تا خپله څه ولیدل فکر کوئ چې په هغه ورځ باندې څه د دې لامل شول چې ولسمشر غني له کابله ووته؟ 11 بجو باندې د ورځې کله چې ما ته دغه دنده راوسپارلی شوه نو مونږ زما سره ډېر کسان وم نه یعنې ټوټل زما سره 6 نفره هغه کسان وو چې 2 ګاردان او 2 یا 3 نفره میلمانه چې مونږ د دوی سره لاړلو البته چې قمنداني د امنیه هم په همغه ورځ باندې په هغه وخت کې د مزنګ ته ولاړې وه مونږ دا معلومات نه درلودل مونږ په دغه ورځ باندې پخواني مقام ولایت ته داخل سوي وو چې د هغې ځای نه کنټرول د کابل په لاس کې واخلو. وروسته کله چې مونږ قمنداني د امنیې ته داخل سو قمندان د امنیې متاسفانه چې ماته یې نوم هم نه راځي فکر کوم نیازی تخلص کول اوس په ترکیه کې اوسېږي نو مونږ چې کله وزیر د داخلي ته قمندان د امنیې ورسره تماس کې د وزیر د داخلي د سکرټر سره هغې مونږ ته یو ساعت دروغ ویل چې وزیر صاحب خپل ځای د حالت دا چې وزیر موجود نه و وزیر تښتېدلی و تر څو چې ما و قمندان صاحب د امنیې دواړه یو ځای ورغلو وزارت داخلي ته ومو کتل چې وزارت داخله خالي ده نو وروسته امنیت ملي مو وکتل هغه خالي و د ارک سره څوک پاتې نه و یعنې کابل په عام و تام یوه وحشت کې و ټول چارواکي اکثریت تښتېدلي وو غیر د قمندان د امنیې نه چې ما و قمندان د امنیې د کابل تر 8 بجې د شپې پر یو ځای 8 بجې وروسته زه ترې ولاړم دا یې خپله قمندانۍ نه ولاړم نور د طالبانو چارواکي داخل سول او قمنداني د امنیې او ولایت مقام دوی خپله تسلیم سول او بعدي چارې دوی په غاړه سول. ما یو دا پوښتنه هم کړې وه چې فکر کوئ چې څه شی د دې لامل شو چې ولسمشر غني هم کابل البته ولسمشر غني تر کوم ځای پورې چې ما پیژندو او ډېر نږدې تعلقات مې ورسره لودل دا طبیعي د خدای د طرف نه ورکړل شوی وجود او عزم دته د ډېر ضعیف عزم و دی ډېر ډارن سړی و دی تنها او تنها په میډیا کې ډېر د کوشش کوو چې خلکو ته ځان ډېر زړور ښکاره کړي دا چې د فکر کولو چې د مخکې د دې نه په ډېرو ځایو کې دا ذکر کړی و چې د ډاکټر نجیب لوبه به د ما سره هم وسي یعنې د داسې فکر کولو چې موږ کابل ته داخل شولو نو ممکن موږ د ده د سفر معنی وګرځو او د ځان سره داسې فکر کوو چې ممکن دی د اسلامي امارات د خوا په قتل باندې ورسیږي ولې دغه د کاذب چانه دی اصلا ویرېده فکر کوي چې ستا د امنیه قمندان کېدو نه دی وډار په هر صورت اوس دغه موضوع چې یا د ما د خوا یا د اسلامي امارات د نظام د خوا دا د چا د خوا تشویش وکړو البته چې مونږ په کل کې ټول سره یو یعنی اسلامي نظام او زما اعلان یو نیم کال مخکې دی چې د اسلامي امارات نه ملاتړ کوم سره دی چې ما د اسلامي امارات د یو وګړي سره هم اړیکې نه درلودې یعنی زما ملاتړ د اسلامي امارات نه کاملا د اشغال په مقابل کې او د دوستم د مارشالۍ په مقابل کې او د جمهوریت د فساد د وجې ما خپل ملاتړ د اسلامي امارات نه کړی بعد د دې نه چې ما ملاتړ خپل اعلان کړو بیا اسلامي امارات زما سره اړیکې نیولې دي هم د افغاني د شبکې یا د افغانیانو د کورنۍ د طرف نه او هم حاصل قیاس د قطر د دفتر نه د دواړو د خوا ما سره اړیکې نیول شوي دي دا اړیکې موږ بیا په ټول د یو نیم کال کې ساتلې وې او ما په پوره اخلاص سره همکاري د دې کوله چې دغه اشغال ختم شي او دغه فاسد نظام او جمهوریت سقوط شي
او جمهوریت سکوت چې تا ویل چې یو نیم کال مې په اخلاص سره مرسته کوله او دا کار ما کړی دا په زغر د سره ویلی سم او شکر الحمدلله بار شکر باسم چې دغه فاسد نظام بالاخره ناکام سو هغه په دې دلیل نو دغه فاسد نظام ولې ډیره قوي برخه شوې تخپله یعنی سوال به دغه استاسو چې ولې مخکې د دې فاسد نظام برخه یو خو د انسان تقدیر یا د انسان دغه د ژوند برخلیک معلومه نه مونږ چې کله په جمهوریت نظام کې د یو وکیل په صفت ځان کاندید کړو زمونږ فکر دا نه و چې دغه نظام کفارو ته کار کوي زمونږ فکر دا نه و چې زمونږ اردو دا زمونږ اردو نه ده زمونږ دا فکر نه و چې زمونږ امنیت ملي کاملا د کفارو په اختیار کې ده مونږ دې ته متوجه نه و چې زمونږ پولیس زمونږ څارنوالي زمونږ قضا ټول خارجي موارد په نظر کې نیسي یعنی نقض د اسلامي قوانینو په شدت سره روانو البته چې دا عام ولس ته پته نه لګېدله اول خو دا راته ووایه چې تاسې فیسبوک اکاونټ دا څومره چې پوسټونه شوي دي ټویټر نه اوس بل ورځ یو پوسټ شوی چې ستاسې په نامه باندې چې زه علاج ته راغلم زه افغانستان ته بیرته راځم دا اکاونټونه ستاسې خپل دي نه زه هیڅ نوع اکاونټ نه لرم نه فیسبوکي نه یوټیوب اولینه مرکه په ټول د 2.5 کالو کې یا 2 کالو کې زما ستاسو سره ده دا اولینه مرکه ده دا اکاونټونه کاذب اکاونټونه دي دا هر څوک چې جوړوي او هر څوک چې چلوي والله که زما په ګټه او که زما په نقص وي هغه بیل باستی ولې دا زما د خوا نه دي صحیح خو همدغه اعلان تاسې خپله تایید کړه چې ګواکې ما د جنرال دوستم ته چې مارشالي ورکړه نو په دې خاطر باندې ما طالبانو نه ملاتړ اعلان کړ ما وویل چې ما ته به نور همایون نه باید همایون طالب وایي همداسې یوه خبره وکړم دا زما اکاونټ و ما تاسو ته په ټول د 2 کالو موضوع یاده کړه چې 2 کاله کېږي چې زه شی نه لرم د هغې نه مخکې زما اکاونټونه فیسبوکي وو البته یو اکاونټ مې د انصاري چې د ایرات د جامع جماعت خطیب وو د انصاري نه په ملاتړ سره مې یو اکاونټ بلاک سو د خارجانو د طرف نه او دویم اکاونټ مې چې تقریبا 90,000 یا 80,000 فالوورز درلودل هغه هم د طالبانو د دغه حمایت نه وروسته چې ما وکړو په دې وجه باندې هغه هم بند سو نو نه وروسته بیا ما نه درلودل نو مارشال دوستم یا جنرال دوستم نه هغه ته چې دا دغه ورکول کېده مارشالي ورکول کېده تاسې حکومت سره مخالف وئ حال دا دی چې دې نه څو کاله مخکې ته خپله د جنرال دوستم د ائتلاف غړی وي او یو بله خبره هم تاسې کړې وه چې دغه ولسمشر چې جنرال دوستم تبعید کړی دی د افغانستان نه دا چې دی یو دسیسه ده او دا دی هغه دي نو اوس دا دورنګي ولې راشي شینواری صاحب حقوقي موضوعات داسې عادي موضوعات نه دي مثلا یو چا په افغانستان کې چې په هره کچه باندې کله چې جرم مرتکب شي ته حق د تعبید د دې سړي نه لري چې د وطن نه تعبید کوي ته حق د دې لري چې سرنوالۍ ته معرفي کړي ته حق د دې لري چې حکم د اعدام پرې وکړي دا حق ته لري ولې دا حق نه لري چې من حیث د معاون د رئیس جمهور د یو هیواد هغه په یو بل هیواد کې پروت وي او خپل کور ته نسي راتلی دا بیا خلاف د هغه اصولو چې دوی راته ویل د دیموکراسي خلاف د اصولو هم دي د اسلامي قوانینو د خلاف اصول هم دي یعنی د ټولو قوانینو خلاف اصول دي په دا موضوع او که د جرمونه کړي اوسي جنایتونه کړي اوسي امکان شته دی یا دا جواز شته دی چې یو سړی دی چې په ملي کچه باندې د خوست ناراضي او سیاست کول غواړي هغه د ورسره ائتلاف وکړي ګورئ ائتلاف د هغه ورځې ائتلاف کوم چې استاد عطا دوستم او ماقف په ترکیه کې کولو دا موضوع مونږه پښتنو درو کسانو زه حاجي صاحب ظاهر قدیر او لالي امیدزي دا موږ مخکې د دې سفر نه په خپل منځ کې دا موضوع قبول کړه چې موضوع تجزیه ته ځي افغانستان دا خلک تجزیه ته بیایي نو که موږ پښتانه د دې سره څنګ ته ونه درېږو دا موضوع قومي کېږي ښه دا ده چې موږ دا موضوع من حیث د دوه سیاسي ټیمونو کړو نه من حیث د اقوامو
او دا قرباني مونږ ومنله. مونږ دا قرباني په سیاست کې چا غوښتل چې افغانستان تجزیه کړي؟ دغه سیاسیونو کوم چې د سمت شمال نه سره یو ځای ته سوي وو، سره ناست وو په ترکیه کې، او د دې تاسې پکې په دې خاطر نه ننوتئ چې پښتانه باید پکې اوسي چې دا خلک افغانستان تجزیه نه کړي؟ همدا خبره دا هماغه ورځ هم دا خبره مونږ مطرح کړې ده. کله چې مونږ پرواز وکړو لاړو هم مونږ دا خبره مطرح کړې ده. د دې په ناسته کې هم دا خبره مونږ مطرح کړې ده چې ورونو افغانستان په اساسو شرایطو کې ده. خلک سیاسونو ته ګوري چې سیاسون څه کوي. که چېرته تاسې د دوی سره کومه خواخوږي نه لرله که نه؟ څنګه کومه خواخوږي مو ورسره نه لرله؟ کوم ائتلاف چې و هغه هسې یو نمایش دغه ائتلاف تنا د غني د فاسد حکومت په مقابل کې چې تر ډېره بریده پورې زمینه قومي موضوعاتو ته او باین شکل باندې د افغانستان د تجزیه لپاره مساعدوله. نو مونږ د شمول د جنرال رازق چې زه خپله ورغلی یم او په قندار کې مو د سره ناسته کړې، بالاخره تر سهاره پورې مونږ بحث کړی او دغه موضوع باندې دوی ته مونږ قناعت ورکړی چې په فعلي شرایطو کې د دغه خلکو سره که دوی ښه دي که بد دي باید مونږ یو ځای سو تر څو پیام ورکړو ولس ته چې دا موضوع قومي نه ده بلکې دا موضوع سیاسي اړخ لري او دا د دوه ټیمو په حساب باندې دا موضوع مطرح شوې ده. کومه چې وروسته د دې په مقابل کې مونږ د وکالت نه 102 یا 103 کسان زمونږ ټیم ډله ټوله په صفت د وکیل یو هم را نغللو بیرته، ولې چې د حکومت د خوا بیا دغه دسیسه جوړه سوې وه چې دغه ټیم چې زمونږ د پلانونو مخالفت کوي دا بیا باید شورا ته رانسي، کوم شی چې دوی پکې موافق سول او موږ پکې ناکام. صحیح. تاسې خو وویل چې د جمهوریت په سقوط باندې خوشحاله یم او کار مې هم پکې وکړه چې راوغورځېږي. داسې راته ووایې چې افغانستان کې څه وشول او د چا لخوا دا لوبه وشوه؟ تاسې خو وویل چې ما په سقوط کې مرسته وکړه، بل څوک د سیاسیونو نه تاسو سره په دې دغه کې ملګري وو؟ عرض وکړم اصلي سقوط خو دا د الله پاک پروردګار خوښه وه چې په دې ورځ به دغه فاسد نظام نور سقوط کېږي. ولې راځو هغه لاندې انساني موضوعاتو ته چې چا پکې کوم رول ولوبولو. دویمه موضوع دا د امریکا خوښه وه چې دا نظام سقوط شي، البته چې په دغه شیوه نه، په دا کومه شیوه چې وشول لږ څه فرق کولو. دریمه موضوع دغه ځای کې دی چې د ما نه مخکې ډېرو سیاسیونو مستقیمې اړیکې د طالبانو سره درلودلې، البته چې زما موضوع ښکاره موضوع وه چې علني مې اعلان کړی او دغه نورو سیاسیونو د خپل په هر دلیل چې زه به قضاوت نه کوم چا لرلې ورسره ډېرې اوږدې اړیکې پخوانه؟ د خلکو خپلې اړیکې ساتلې وې مثلا په هر دلیل. چا تاسو ته خو پته لګېدلې هلته چې زه که ووایم چې نیم پارلمان، نو تاسو به دا خبره زما سره ونه منئ. نیم پارلمان به دا اړیکې درلودلي او علاوه د دې نه نیم حکومت به دا اړیکې درلودلي وي. په تیرو سره د ډاکټر نجیب د نظام نه په عبرت اخیستلو سره هر یو دا کوشش کولو چې د نظام په تغییر سره ځان وساتي، خپل فامیل وساتي، تر څو ورته صدمه ونه رسېږي. او هغه کسانو چې اړیکې نه درلودلې، مثال وایم د خپل د قدرت په خاطر کوشش کولو چې دغه نظام وجنګوي، هغه د هلیکوپټرو کې وتښتېدل. صحیح. او یو بله خبره، ستا او د اشرف غني انډیوالي کوم ځای نه پیل او کوم ځای کې په دښمنۍ واوښته؟ ولې داسې ستاسو ترمنځ وشول؟ هغه خو تاسې روغې جوړې ته هم وربللي وی که نه ارګ ته، تا او ظاهر کبیر ورسره دغه وی ناستم وی او تاسې دواړو په هغه باندې ډېر احسان هم کوو چې موږ تا له کمپاین کړی دی. اول خو موضوع دا ده چې په سیاست کې په رښتینې ډول سره زما نه دغه اشتباه چې ما کړي دغه اشتباه جبران ډیر مشکل دی، البته چې د خدای او د خدای نه موږ خپله معافي غوښتې ده. د ولس ته مې په پارلمان کې رسمي د ولس نه معافي غوښتې ده چې ما ته به بخښنه کوئ چې ما داسې یو فاسد انسان ته
کمپاین وکړو او د ما د حکومت ممکن چې تر یو بریده پر سبب د ریاست جمهوریت ګرځېدلی چې د رئیس جمهور سو یعنې ما معافي هم د خدای نه او هم د ولس نه غوښتې. دویمه موضوع دا ده چې ما موضوع کاملا سمتي او قومي کړې وه د اشرف غني د کامیابېدو په خاطر. ما موضوع کاملا پکتیاوالۍ ته بویولې وه او پښتونولۍ ته مې بیولې وه چې ما د الله وبخي او ثمره مې ولیدله چې څوک چې قومي برخورد کوي سمتي برخورد کوي نو د هغې آینده د دوی د نظام آینده به دغسې شی وي دا کوم چې اوس منګه موضوع که چیرته د الهي نظام طرفداري کړې وه که منګه د الله د رضا په خاطر دا کار کړی وه ممکن چې دا نظام به کامیاب نظام وه. ولې برعکس منګه موضوع په دیموکراسۍ کې چې یو سرمایهداري نظام دی یو شیطاني نظام دی او یو کاذب نظام دی منګه لا موضوع نور هم پسې شیطاني کړه چې موضوع مو قومي کړه سمتي مو کړه او بالاخره ممکن چې شخصي کړي وي. فکر کوئ چې تاسې هغه ته رایې اخیستې دي؟ دا چې د خوست ولایت کې خلک راووتل او غني ته یې رایه ورکړه په دې کې قطعا شک نشته. یعنې دا موضوع ولس همدغه خبره باندې زه پوښتنه کوم. فکر کوئ چې د خوست خلک د لوی پکتیا خلک ستا په وجه باندې راووتل او هغه ته یې رایه ورکړه؟ نه دلته که زه دا وایم چې د ما وجه وه دا به هم کاذبه خبره او که زه دا ووایم چې نه زما تاثیرات پکې نه وو نو دا به هم کاذبه خبره نو ستاسې تاثیرات خو دا دي چې تاسې د اشرف غني مخالف شوئ بیا ډاکټر عبدالله سره ودرېدئ او ډاکټر عبدالله په همغه خوست کې چې تاسې ورته کمپاین کړی 200 رایې اخیستې وې. د خوست خلک وایي چې زمونږ که همایون صاحب دا خبره کوي چې ګواکې ما هلته دته رایې اخیستې دي ډېر وخت دوی دا خبره کوي نو دا غلطه خبره ځکه ده چې د خوست دی د ډاکټر غني غوندې د یو سړي بانک د رایو. ما مخکې دا وویل چې که چېرته موږ داسې ووایو چې ټولو خوستوالو ما په خاطر رایه ورکړه نو دا به کاذبه خبره وي او که زه ووایم چې نه زما پکې رول کم و دا به هم کاذبه خبره وي. دویمه موضوع دا ده چې د ډاکټر عبدالله سره چې کله زه ودرېدلم نو که عبدالله په خوست کې رایه اخیستې هم وي دا رایې چا اعلان کړي نه دي او دا یو مداخله اوله مداخله ریاست امنیت ملي کوله دویمه مداخله پولیسو کوله دریمه خپله ډیفسیانو کوله رایه به یې د ډاکټر عبدالله به ایسته غورځوله یا به یې اور ورچولو یا به یې دا خبرې تېرې دي لنډه لنډه راته ووایه ما ډېره واضح کمیسیون د انتخاباتو هذا القیاس یعنې په دې کې فساد موجود و. صحیح نو ما ته خو ویل شوي دي چې تاسو دا خبره ونه کړه چې ولې سره وران شوئ تا او اشرف غني؟ هیڅ نوه موضوع د موږ په منځ کې نه د پیسو په سر نه د کرسیو په سر د موږ موضوع هیڅ نه وه. موضوع اصل موضوع دا وه چې یو ورځ مونږه وزیر دفاع هغه وزیر دفاع چې اکثریت وخت به ویده و زما نه یې نوم هم هېرېږي تور عبدالله په نوم باندې یادولو هغې په سر باندې چې کله مونږه دغه وزیر استهزا کړو نو غني ما ته تلیفون وکړو وایي یوارې غواړم ستا سره ووینم کله چې زه ارګ ته ورغلم دی زما سره کېناستو ما ته یې وویل چې نو ته خو زما ښي لاس یې ته خو زما ملګری ته خو ما خو تا سره په دې کې هم چې ته قدرت ته راسي یا معاونیت ته راسي ما ستا سره کومک هم وکړو نو ته ولې دا وزیر استهزا کوي دا هغه وزیر دی چې ما دپاره همدا اوس نه وای دی په کار باندې پوه شوی سړی دی او زما هغه قراردادونه چې دی د امریکا سره لرم دی مخته وړی سي که دی د دندې نه ګوښه سي نو دا به زموږ دپاره ډېر نقص او ضرر وکړي. ځواب کې ما ورته وویل چې رئیس صاحب پارلمان حق د استهزا لري او مونږه د استهزا دا معنا نه ده چې وزیر دفاع د خپل کرسۍ نه لاړلو تصمیم به پارلمان ونیسي دغه موضوع د ده خوښه نسوله بالاخره د ما او د ده په منځ کې یو شخړه په هغه وخت کې چې کله په ما باندې په خوست کې برید وسولو یعنې زمونږ پکې زخمیانو په هغه مظاهره کې چې کوم برید وسولو د هغې نه وروسته یو اختلاف د ما او د ده په منځ کې راغلی و او دویم اختلاف هم په دغه وخت کې راغلو
ماوین صاحب زه ګوره تاسو چې دا خبره کوئ روایت کوئ او ستاسې خوله سند دی ما ته هم همدغسې یو صحیح روایت یو یعنی صحیح او نه صحت باندې تاسو خدای پوهېږي او اشرف غني چې تاسې هلته ناست وئ خو همدغسې یو روایت ما ته را رسېدلی دی چې تاسې دا اقرار وکړو چې زه هلته غوښتی یم خبره داسې وه چې تاسې هغوی ته کمپاین کړی و د هغې نه وروسته ډاکټر اشرف غني راولګېده د ملي اردو د الباسي او قراردادو چې تاسو سره و هغه یې رد که تاسو ته یې در نه که تاسې په غوسه شوئ د هغه دفاع وزیر په شمول باندې 3 وزیران تاسې استهزا کړل هغه تاسې راوبللی چې ولې دا کار تاسې کړی تاسو ورته ویل چې تا ولې داسې کار کړی دی چې زما قرارداد دی اخیستی دی او ایسته کړی دی که چېرته د افغانستان په تاریخ کې یعنی اسناد خو به اوس هم پاتې که چېرته چا په وزارت دفاع کې کوم سند پیدا کړو که چېرته دغه سند که چېرته شاهد پیدا سو که چېرته یو کس پیدا سو چې په ژوند کې دا خبره په میډیا کې وکړي چې همایون قرارداد درلوده نو زه به تاسې دویم لاس قرارداد لروده که د دویم لاس مې درلودلو د خدای په نیز کې به ګناهګار وم اول لاس مې درلودلو د انسانانو په مقابل کې به ګناهګار وم یوازینی کس چې هر وزیر تاسو کولی شئ پوښتنه وکړئ په خپلو مرکو کې آینده کې به انشاءالله وي چې تاسو لازمه وګڼله زه نه وزارتو ته لاړ یم نه مې د چا سره ډیل کړی ده نه ما پیسې درلودلې نه جایداد لرم او نه اوس هم په دې خارج کې چې اوسېږم جایداد نه لرم په داخل او خارج کې نه ماوین صاحب ګوره دا خبره مه کوئ جایداد لرئ پلار هم درته ډېر ښه پاتې دی په کارتینو کې داسې یو عظیمشانه بنګله لرئ چې زه ورته خپله حیران شوم چې ما ته چا وښودله یعنی کاروبارونه هم ښه ډېر دي په هلمند کې ساتې د امریکایانو سره قراردادونه مو د سړک د جوړولو دې خبرو باندې به نه منکرېږو نه یو ده که دغه کارتینو کې کور که دغه زما د پلار کور نه و او دغه کور په 1900 ما درته وویل چې تاسو ته والد صاحب نه ډېر جایدادونه پاتې دي هغه خبره اجازه راکړئ دا زوړ کور و دا مې د والد صاحب عسکري فامیلیانو کې کور دی دا یو کور لرو په ټولو ورونو باندې او دغه تعمیر چې پکې جوړ کړی دا ما پکې جوړ کړی ولې دغه تعمیر په معنا د جایدادو نه دی د جمهوریت د وخت معاونین یا رئیسان د پارلمان یا وکیلان هغه دا رقم کورونه نه لري لکه ما چې په کارتینو کې جوړ کړی ما د خپل فامیل دپاره که 4 منزلی بولې که 5 منزلی بولې هر یو ته یو اپارتمان جوړ کړی بالکل هغه ما تاسو ویل چې زه هېڅ نه لرم ما درته ویل چې لرئ یې دا کیدی چې تاسې بیا راشئ افغانستان ته خلکو ته به وایئ چې زه څه نه لرم عرض مې دا دی چې مونږ 8 خویندې ورونه یو او دا 8 خویندې ورونه په دې کور کې ټول حق لري دا د پلار کور دی تر اوسه پرم دا ترکه سوی نه دی یعنې زه جایداد نه لرم که دا جایداد بولئ نو دا شته صحیح ده ستاسې د خولې یوه خبره ده چې ډاکټر غني قومي تعصباتو ته لمن وهي او افغانستان یې تجزیه کول غوښتل خلک یې په جنګ اچول دا 3 یا 4 کارونه د کوم ځایونو کې داسې واضح ځکه تاسې د هغه ملګري وئ پخوا درته معلومیږي چې دغه ځای کې د دا کار غوښته تاسو ته مخامخ هغه څه ویلي وو او هغې نه پس شا د څه کول غوښتل رښتیا یې څه شی کول ګورئ الله د سوای چې تاسو د خلکو په جرمونو یا ګناهونو باندې پردې واچوئ بیا تاسو ماته وایئ چې د تاسو انډیوال و ملګری و دا د ملګري خبرې کول درست نه دا زما سیاسي ملګری به نه ورته وایم سیاسي تګلاره ممکن په هماغه ائتلافي دی یا هر څه چې بولې زه تاسو ته وایم چې د غني د خولې نه مې اورېدلي د عباس ستانکزی نه رئیس امنیت ملي څه شی ستانکزی و نوم یې رانه هېر سو د هغې د خولې نه مې اورېدلي یعنې اکثریت هغه چارواکي چې د غني په وخت کې په قدرت باندې ناست وو البته چې پښتنو یې زما سره د پښتو د تعصب په مورد کې خبرې کړي دي د تاجکو د طرف نه به زه دا خبره ځکه نه کوم چې زه خپله تاجک نه وم چې د ما سره
هغه قومي موضوعات مطرح کړي وو، یعنې ولې په دوی کې هم دا موجود وو. دغه حکومت چې زه وایم فاسد وو، هغه فساد نه تنها په اقتصادي موضوعاتو کې وو، هغه فساد په قومي کې وو، په اقتصادي کې وو، په هر نوع هغه فسادونه په جمهوریت کې داخل وو. او زه چې نن دا خبره کوم، زه د الله د رضا په خاطر کوم، نه کوم تشویش لرم، نه د غني نه، نه د بل سیاستمدار نه، نه د اسلامي نظام نه، نه د چا نه، خو خارج کې پروت، په امن کې پروت یم. یعنې کوم تشویش د دې نه لرم چې د کاذبه غلطه خبره یا تاسو ته وکړم یا د افغانستان ولس ته. او دا مرکه چې د تاسو سره کوم دلیل دا ده چې د خدای د رضا په خاطر هغه څه ووایو چې عبرت واخیستلی شي زموږ د خبرو نه چې څه تېر شوي وو او څه موضوعات باعث د دې وګرځېدل چې افغانستان هر وخت خراب او خراب او خراب وي. صحیح. معاون صاحب ما ته لزګونه خوستیان وویل چې همایون کله هیوادپال ځواک جوړ که خلکو ته قدرمن شو، ډېر ښه کارونه یې وکړل په خوست کې. ډاکټر غني سره ودرېده، ډېر قدر یې پیدا کړ. خو چې د غني سره هغوی وایي چې د مسایل ستا ډېر نږدې کسان وایي د غني سره مسایل شخصي ول. زه در باندې تور نه لګوم، تاسې ماته وضاحت راکړ. متون غونډۍ دولتي ګودام شاوخوا چې خوستیان د غصب نه ډېر بد ګڼي، لومړی تاسې د پارکینګ د جوړولو په بانه باندې سیمه ونیوله او بالاخره مو هلته وداني جوړه کړه، اوس درنه طالبانو واخیسته. یوه پیښه کې د ځمکې په سر یو کس ستا کسانو د خوا نه ووژل شو، 15 نور ژوبل کړل. او بل دا چې جنګ سالارانو سره د ایتلافونه شروع کړل. وایي موږ حیران شو چې داسې یو وطن دوسته وکیل یا سیاستوال چې د خوست په سطحه موږ لرو، د دومره سرچپه لاړ زموږ د خوست د ارزښتونو نه او د پښتني هلته چې کوم ارزښتونه دي، نو وایي موږ هم ترېنه مخ واړو. دا خبرې ورسره منئ؟ ښه، موضوع دا ځای کې دی چې اوله موضوع دغه کومه غونډۍ چې تاسو وایئ چې موږ دا ونیوه، ګوره موږ دغه هیوادپال ځواک 14 نمرې مځکه د خوست د والي نه واخیسته، خرڅه مو کړه او دغه ساختمانونه موږ پرې جوړ کړل. یعنې د خوست د والي نه 14 نمرې مځکه موږ د 14 افرادو په نوم باندې واخیسته. بیا مو دې ته کمیسیون وټاکه، هغه لاړل دا یې ټول په بازار کې خرڅ کړې، پیسې راوړې او دا پیسې مصرف کړې په دې مځکه باندې. یو دویمه موضوع، دغه مځکه قرارداد لري د وزارت زراعت نه، دا موږ په قرارداد نیولې مځکه وه. او کله چې طالبان راغلل رسما مې بیرته ورسپارلې ده، او هغه مکتوبونه کوم آیات چې طالبانو ورته ټاکلی و په هغې کې واضح د قرارداد نمبر او ټول شان ذکر دی چې دا دولتي مځکه وه او دا موږ بیرته دولت ته ورسپارو، زموږ دنده تر دغې ځایه پرې ختمه شوه. دویمه درېیمه موضوع، دغه جایداد چې موږ پرې جوړ کړي وو، خپله ساختمان د دغې نه رهایشي ساختمان وو. دا ساختمان کې موږ کتابخانه اسلامي په نظر کې نیولې وه. دغه ساختمان کې موږ د ځوانانو د رشد، د دوی د دیني زده کړو، د عصري علومو د کورسونو دایرول، او دا موږ ټول پکې دایر کړي دي. او نن بیرته همغه مځکه پاتې سوله چاته؟ همغه دولت، هغه طالب چې راغلی همغه نن مسؤلیت لري د افغانستان په مقابل او د اشغال نه دا مځکه خدای ساتلي او ما ساتلي چې په دې باندې موږ دیوالونه راګډ کړل. او اوس دا خبره خو ځکه مه کوئ چې خوستیان د دغې د غصب ډېر سخت مخالف قوم دی او ځای دی. هلته د غصب چې چا وکړه یا به ځان ته د قوم دښمني ګوري او یا به چې دی نه شي کولی. موضوع داسې نه دی، غصب په ټوله افغانستان کې په ټولو خلکو باندې بد لګېږي. موضوع داسې نه دی چې تنها په خوستیانو باندې لګېږي. ولې موضوع دا ځای کې دی چې د دې موضوع دپاره د دې په خاطر چې زما اختلاف د غني سره راغلی و، د دې موضوع دپاره یې کمیسیون وټاکلو د مختلفو ارګانونو نه، او بالاخره دا په اثبات ونه رسېدله. کدی د حکومت سره چې څوک دغه وهي، یا د رئیس جمهور سره، یا د وزیرانو سره، یا د رئیس د امنیت ملي سره، هغلته کاذب سړی، ډارن سړی، دروازن سړی او غل سړی دغه نشي وهلی. ښه، دا یو بله خبره چې یو کس فکر کوم چې حاجي حکم نومېده،
د هغه یو کس ووژل شو 15 نور ژوبل شول. دا به مې یاد دا زما د پلار یو 15 پیسوې مځکه چې په 1962 کال کې د دولت د خوا زما پلار ته ورکړل سوې مځکه وه. دا مځکه د دغې خلکو د طرف نه غصب سوې وه. هغه د چا سره چې زما دعوا وه. بالاخره کله چې زه راغلم خوست ته او زه وکیل سوم، نو ما دې خلکو ته دا خبره وکړه، خلک به یم تاییده کړي. ما ورته وویل چې تر څو پورې چې زه وکیل یم دغه موضوع ته به زه نه نږدې کېږم. کله چې زما د وکالت دوره ختمه سوه بیا مې حق ته دا به آبادوم. نو دلته چې کله زما دوره ختمه سوه د وکالت، ما په دې ځای باندې کار شروع کړو. ولې کله چې ما کار شروع کړو زما هغه ګاردان چې هلته پراته وو، هغې ګاردانو دغې خلکو ته 10 ځلې وویل، 2 ځلې ورته وکړو چې موږ ته مه راځئ، دا خوا مه راځئ. دغه خلکو په خپله کامرا د ویډیو نیولې وه، په خپله یې 80 نفرو حمله وکړه په دې عسکرو باندې، او یو عسکر په ډبره باندې سر ته ویشتی و او عکاسي هم دوی خپله کړې وه. نو اینه وروسته دغه سرباز ډزې کړې وې په مځکه باندې، او د مځکې نه کارتوس ولاړو، یو لګېدلی و چې الله دې وبخي هغه په حق ورسېدو، او 2 سطحي زخمیان وو چې موضوع محکمې ته ولاړه. محکمې په دې کې حل و فصل وکړو او په دې کې 4 کاله قید ورکړو. زما ګاردانو ته چې 2 کاله یې تېر کړل، اینه وروسته نور په هغه د قانون په مطابق باندې په هغه باندې راووتل. خو د دوی کسان هم بندیان وو، یعنی چا چې حمله کړې وه هغه هم بندیان وو، او چا چې ویشتل کړي وو هغه هم بندیان وو. مسله قاضیانو خلاصه کړي، په دې کې حکم هم شته. او اینه وروسته دغه خلک چې دغه حمله یې کړې وه د دې سره روغه جوړه سوي 50% مځکه د دوی او 50% یې مونږ ته راسپارلې. سره د دې چې حق مې رسېږي، الله په ورځ د قیامت شاهد نسمه چې دا زما د پلار یوازینی 15 پیسوې مځکه په خوست کې او 3 پیسوې په کارتنو کې چې دا د مځکې وي چې مونږ ته راپاتې وي چې په هغې کې دغه قاضي دغسې شکل باندې. نو دلته معنا دا نه ورکوي چې مونږ مرکز کې خو د یو چا سره لانجه نه وه په ځمکه باندې؟ مرکز کې وایي مرکز کې یو کور تاسو ته هغوی نه درکړه؟ نه دا موضوع هم درته تشریح کوم. لنډه د قومندان الماس د تره زوی راغلی و په زورې د یو چا څخه چې هغه اوسېږي په جرمني کې، هم دا اوس صلاح الدین نوم لري، د ده مارکیټ دی. دا خلک راغلی و په ده باندې د بدماشۍ په شکل باندې کوشش کولو چې دا مارکیټ نیمه حصه ترنه ونیسي. البته چې د دوی څه شراکتونه او دا شیان په ځان کې موجود وو. ما ورسره منایس دی یو وکیل کومک کړی، د غاصب لاس مې نیولی. ولې هغې خلکو کوشش کولو چې دا موضوع په ما باندې راوتپي چې ګویا دا اشغال و یا نه پوهېږم څه ورته وایي تاسو. ولې نن هم هغه مارکیټ په کابل کې د همغه صلاح الدین په لاس کې ده، منګل دی په قوم اوسېږي جرمني کې، همغه یې کې راټولوي، د دوی مارکیټ دی. او د ما او د ده لږ څه خوابدي هم په دې باندې سره شته چې لږ څه معلومات نقیص هم راکړي وو ما ته. معاون صاحب ګوره، دا د خوستیانو یوه ګیله پاتې شوه. دوی وایي چې د دوی والد صاحب ډېر زیات وطن دوسته سړی و، او خپل معاون صاحب هم خپل په لومړیو کې ډېر ښه نظریات لرل. د جنګ سالارانو داسې جنګ سالارانو سره ائتلافونه جوړ کړل چې هغه د خوست په لمن داغ بلل کېدی شي، او موږ نشو ویلی چې اوس دی زموږ استازی و. د ولې د جنګ سالارانو سره چې نه د ورسره لمن لګېده، نه د خوست د خلکو ورسره لمن لګېده، او نه د خوست په خلکو ښه لګېدل. دی خو داسې نه دی که سړی وایي خان دی په یاران دی. که ته وکیل شوی وي د خوست خلکو په زور باندې وکیل شوی وي، نو ته ولې لاړې او جنګ سالارانو سره د ائتلافونه وکړه او خپله ستا نظریات هم هغوی سره نه لګېدل؟ یو موضوع تاسو ته اول خو ولس متاسفانه چې ولس چې هر څومره فکر وکړي، یو واحد فکر په ولس کې نشته. دا طبیعي ده، د خدای د طرفه هر چاته مختلف فکرونه ورکړل شوي دي، او ولس ډېر یو لوی نوم دی. صحیح. موږ ولس باندې هېڅکله د ولس نوم نشو اخیستی چې ولس داسې فکر کوي. یو مثلا
که ولس چېرته دومره پوه وه هوښیار وه نو خپله به لاړ وه خپل ځان ته به یې رایه ورکړې وه او خپله به په پارلمان کې ناست وه ما ته به یې بیا رایه نه راکوله خو چې زه یې وټاکلم سیاست ته نو زه به د ولس دپاره سیاست کومه نو بیا زما سره خپل فکر سته خپله دیدګاه سته خپل انسانیت خپل اسلامیت خپل پښتونولي خپل افغانیت هر شی به زه په نظر کې نسم کله چې ما ولس ته ویلي وه چې ولسه ټوپک در کومه د هزارګان سر ته وولئ نو ټولو به راته چکچکې کولې او کله به چې ما ورته وویل چې د خدای خاطر وکئ دا ټوپک مه رانه غواړئ ډېرو به د ټوپکو امرونه رانه غوښتل چې دا ټوپک ښه شی نه ده بیا به رانه خفه وو چې ما ته ټوپک نه راکوي عرض مې دا دی ما داسې سیاست د خوستیانو دپاره کړی و چې د جمهوریت په دوره کې هر خوستی هر ولایت ته ولاړ وه هلته به دته ډېر په درانه او د قدر په سترګو کتل کېده دا چې ولس ما په سیاست باندې نه پوهېږي یا د دوی تقاضا وي زه عملي کړم دا ناممکنه ده یو چا به راته ولس کې زنګ وهلو چې ډېر ښه کارونه کوي او یو چا به راته ویل چې بد کارونه کوي دا خو نه کېږي چې زه د ولس غوښتنې په نظر کې ونیسم 1996 کال غالبا قوس میاشت کې تاسې د ملي امنیت په مشاور باندې معصوم ستانکزي باندې تور ولګوو چې 2 ځل مې د هغه په دفتر کې مشکوک کسان لیدلی دي او تاسې ویل چې دغلته د ملي ګټو خلاف کار کوي او تاسې ویلي مو چې دا هغه کسان وو چې په رسنیو کې ډېر بحث پې کېږي یعنې واړه ترهګر نه اوس خو وخت تیر دی او فکر کومه چې ویل به هم درته اسانه دا څوک وو چې تا د معصوم ستانکزي په دفتر کې لیدل ښه یو موضوع خو دا دی چې دغه د ترهګرو تعریف نسته که نه ترهګر څوک و د پرون ورځې ترهګران چې موږ به ورته ترهګر ویل د نن ورځې قهرمانان دي تاسې ترهګر مه ورته وایي هغه ملي ګټو خلاف کسان چې تاسې هلته لیدلي څوک عرض دی د ملي ګټو خلاف کسان د معصوم ستانکزي په دفتر کې ډېر زیات وو او دا تنها ما نه ولیدلي دا ډېر کسان وو د ما سره چې دا یې لیدلي وو دا کسان متوجه زما خبرې ته دا هغه کسان وو چې د کابل د نامۍ د غلا د چور د چپاول یا د نورو ولایتانو د غلا د چورو چپاول کسان به وو بیا به د دوی سره ناست 2 کسان چې تا لیدلي دي او د غونډه رسنۍ ورباندې بحث کوي تا خپله ویلي هغه کسان څوک هغه 2 کسان عرض مې تاسو ته دغه دی ما ترهګر ویلي دي تاسې ډېر مشکوک کسان ویلي چې ټولې رسنۍ په بحث کوي 2 کسان ترهګر خو مې نه دي ویلي که نه نه ځکه نه وایم ترهګر چې ترهګر تعریف نه لري ما درته وویل چې د افغانستان قهرمانان د امریکایانو په سترګو کې ترهګر وو ښه ولې چې د دوی د منافع خلاف دي ویلي دي دا 2 کسان راته ووایي ما درته وویل چې دا 2 کسان غله وو مشکوک غله کسان د کابل د نور ولایتونو حتی په یوه باندې بیرته اشرف غني د داعش خلک پکې لیدلي دي څوک دي پکې نور لیدلي دي نه داعش خو ګوره زه تاته یو خبره وکړم زه چې داعش نه وم نو زه به داعش څنګه وپېژنم او معاون صاحب تاسې د آګاه په نوم باندې یو دفتر درلوده چې ما یې طرحه ولوسته ډېر عجیب و غریب راته ښکاره شو یعنې رسنۍ مو ستراتیژیک مرکز مو معلوماتو راټولولو او د توحید مرکز مو د افغانستان ګوټ ګوټ کې خلک هم باید لرلي وی ډېر یو عجیب و غریب و دې دفتر ته تاسې خپله دا خبره کړې ده یو چېرته مو کړې ده چې ولسمشر غني هم $15 لک اول وخت کې درکړل میرمنې یې هم درکړل جنرال رازق هم پیسې درکړې وې دې دفتر څه کار کوو دا یو طرحه وه چې زه یې لاندې درته تشریح کړم دا یو فکر و چې زما سره پیدا شو دا فکر په داسې شکل و چې داسې که فکر وکړو چې افغانستان منایسي یو انسان ونیسو نو افغانستان هم پښې لري هم لاسونه لري هم خېټه لري هم زړه لري هر څه لري یو سر نه لري دا سر چې دا په دې دلیل نه لري چې زمونږ او تاسو افغانانو څوک چې مازغه لري فکر لري علم لري عقل لري دا تیتو پاراک په مختلفو نقطو د دنیا کې سرګردانه ګرځي راځي چې مونږ دا راټول کو من ایستی سره وکارو یعنې د یو ځای نه معلومات راټولیږي په مازغو کې تحلیلیږي او بیرته اجرات ته سپارل کېږي نو دا به د حکومت پسې په خپله حکومت چارواکو پسې به هم ډېره یو قوي تعقیب البته چې استخباراتي تعقیب نه
بلکې کاری تعقیب چې څومره یو سړی په خپلو کړنو کې تکړه دی، څومره مثمر تمامېږي، څومره د خلکو سره لیدنې کتنې لري او څومره هغه پروژې چې دولت ورکوي هغه څومره په درست شکل باندې تطبیقولی شي. دغه مرکز کې په رښتیا سره چې کله دا موضوع ما د غني سره شریکه کړه نو د ډېر زر د موضوع ته لبیک وویل. یعنی د غني او د خانم پیسې دا یو پیسې وي، دا دوه مختلفې پیسې نه دي. 15 لکه ډالر وو، 15 لکه هم نه وو، دا ټوټل پیسې 3 لکه ډالر وي چې د ما ته راوسپارلې. ولې په دې موضوع کې قومندان رازق ډېره مینه ښکاره کړه، هغه د دې په خاطر چې ده وویل چې زه که دا پیسې د امریکایانو پیسې دي که د هر چا پیسې دي یو خو به یو سنټ خارج ته انتقال نه کړم، دا به دلته زه مصرفوم په افغانستان کې د افغانستان د صلح دپاره او د افغانستان د بقا دپاره. نو ده تقریبا 4 لکه که 7 لکه ډالر په دې دفتر کې ده مصرف کړل او یو څه پیسې نورو ملګري مصرف کړل. ټوټل په دې باندې تقریبا 14 لکه ډالر 10 میلیونه ډالر ته بودیجه ورسېده که نه؟ نه 14 لکه ډالر ټول مصرف وو. دا اوازې دي کسې دي او دا دفتر هم په کارتیسې کې وو. البته چې هغه آخري نقطې ته هم نه رسېده په دې دلیل چې زه راځم د دې دفتر په اړه د سرباس کوم. دا چې دومره ښه دفتر و د دې سیکیورټي ولې د یو سفارت نه قوي وه؟ د استخباراتي معلوماتو په اساس دې دفتر ته 100 وکیلانو تګ راتګ درلوده. حتی یو نظامي وزیر چې د حکومت په داخل کې د یوې مخالفې جناح غړی و دې دفتر ته بې باډیګارډه راته تګ راتګ یې لرلوده، یعنې باډیګارډ به هم ورسره باید نه وای. ګڼ موانع یې لرل چې دې دفتر ته څوک نشي ورننوتی. مبالغه ده. موضوع سیکورټي موږ په دې وجه باندې جوړه کړې وه چې په هغې وخت کې کوم بریدونه چې په کابل کې کېدل نو داسې ځای پاتې نه و چې په هغې باندې برید نه و سوی. یو دویمه موضوع دغه طرحه په رښتینې ډول پسې دغه دفتر که چېرته فعال سوی وه موږ د نفوس شماري موضوع درلودله چې د افغانستان نفوس شمار کو. موږ د انتخاباتو د مدیریت کولو موضوع درلودله، البته د یو کاندید په طرفدارۍ چې هر څوک وه د هغې موضوع مو مخته بیولی سوله. موږ د تجارتي اجناسو د لوی بازار لکه امازون چې د یو نور شان چې دا موضوع موږ درلودله، موږ خپل سرورونه درلودل، موږ دا په لاندې زیرخانه کې په ډېر قوت سره زرعي ټول جوړ کړي وو، دیوالونه مو 6 متره یې ښودلي وو، کامرې مو ټولې نصب کړي وې، چار اطراف مو ټول کورونه نیولي وو. دلیل دا و چې موږ غوښتل چې د دغې مرکز کارمندان باید دلې ته اوسېږي په داخل کې او دلې ته کار وکړي، ځکه د دوی د تګ د راتګ موضوع د امنیت په خاطر موږ نه غوښتل چې څوک ټارګټ شي یا څوک ولګېږي. البته چې بداخله دا ډېر شیان تا په خپله وویل، ما هم ذهن کې و راته چې 15 کوره نیول شوي وو، کمرې وي. دا د کمرو خبره دې وکړه. د ملي امنیت د یو چارواکي میسج دی، هغه وایي چې اګا دفتر باندې چې عملیات وشول په دې کې اکتشافي ډرونونه او د سرویلانس تاکتیکي ډرونونه چې په یعنې حال کې یو بل هیواد ته معلومات رسولی او استولی شول وموندل شول. د دې دفتر ریښې هم د روسانو سره راووتې. دا خبرې تاییدوئ؟ اصلا کې موږ تر دې مرحلې پورې اصلا رسېدلي نه وو دا څه چې دوی په ګزارش کې ورکړي دي متاسفانه. دا کیمرې یو دا شیان هم نه وو، کیمرې خو ډېر قوي وسایل وو پکې، ځکه یو بل چارواکي هم ادعا کړې ده. عرض مې څه دی چې موږ تر دې ځای پورې اصلا رسېدلي نه وو دا څه چې دوی وایي. متاسفانه په افغانستان کې ملیمتر په متر بدلوي او متر په کیلومتر بدلوي. جنجال دغه و چې که دغه مرکز فعال سوی وه د افغانستان په امنیت کې به دومره لول دی ډوبولی وه چې حد به یې نه درلودله. متاسفانه چې د رئیس جمهور دپاره د موږ د اختلافاتو نه وروسته د رئیس جمهور دپاره دغه مرکز په یو چلنج بدل یعنی خپله آینده انتخاباتي ماته د دې دفتر نه بلله چې دا دفتر کولی شي ماته ماتې راکړي.
د 2018 کال د 10 میاشتې په 14 تاریخ د شپې په کم 12 بجې لالی حمیدزی همایون د ولسي جرګې ارشیف ته تللی یو ویډیو هم ستاسو ده. ویډیو مده تاسې څه شی اخیستل چې محافظینو ته مسلسل ډالر هم پکې ورکړل او دا کار ولې په رڼا ورځ کې تاسو نه کوو که چې دغې کار پسې تللي وئ رسمي کار پسې؟ منایس دی او ژورنالیست ته ډېر ښه کوای شي چې موضوع تحلیل کې زه به تا ته معلومات درکړم ته به خپله قضاوت وکړې ولس به هم قضاوت وکړي. د پارلمان تلویزیون نشرات څه شی وو؟ د پارلمان د تلویزیون نشرات دا خو هغه نشرات وو چې روزمره به لایف خپرېدل او یا واریم نه 24 ساعته به دا خپرېدل خو پټې جلسې هم کېدې چې هغه به بیا نه کېدې که نه او دلته دا و چې پټې جلسې شوې وې په هغې ورځو کې او تاسې دواړه لاړئ په فلش کې مو ویډیو راواخیسته او لاړئ ووتئ سل ډالر دا خبره ویډیو خو شته دی که نه زه به دا ویډیو بیا ښکاره کړم خلکو ته ښکاره کړم معلومات کم دي هم ستاسو هم د هغه چا چې ورکړي دي. مثلا فرض وکړئ موږ داخلي جلسې کومې چې موږ باید د میډیا په حضور کې نه وه درلودلې نو ټوله میډیا قطع کېدله په شمول د پارلمان میډیا یعنې داسې کومه میډیا بیا پاتې کېدله نه چې هغه کې د هغې نه ویډیو واخلي. یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې ارشیف د پارلمان د تلویزیون ارشیف په ریاست پنج کې نه و. د پارلمان د تلویزیون ارشیف په دارالانشا کې و یعنې په داخل د پارلمان کې نه په ریاست پنج کې چې دا یو بله کاذبه ادعا. موضوع دا وه چې دغه د پارلمان تلویزیون تر ډېره بریده پوره شخصي شوی و. دا د موږ د رئیس د دارالانشا د خوا چې هغه وخت کې خدای نظر نصرت و که څه نومېده د هغې د خوا دا شخصي سوی و. هر کله به چې ده غوښتل چې یو قسمت د خبرو ایډیټ کړي نو ده به تلیفون کوه او دا هغه قسمت به ایډیټ کړ لرې به یې کړ یا به یې کله چې وغوښتل د چا خبرې به چې وغوښتې هغه به یې کاملا نه نشرولې. صحیح. نو زما او د رئیس په منځ کې چې کله رئیس د پارلمان ما په غلا ونیوه او دا موضوع مې په اثبات ورسوله د دوی لپاره جالبه دا وه چې دغه کوم زموږ داخلي پارلمان کې چې کومې خبرې کېږي چې دا باید د تلویزیون د خوا نشر نه سي د پارلمان د تلویزیون د خوا د دې په خاطر چې بیا بله میډیا د هغې ځای نه اخلي او دوباره یې نشروي دا نورې میډیاګانې نو دوی به زما خبرې قطع کولې. په دغه ورځ هم دوی زما خبرې قطع کړلې او موږ دا تصمیم ونیو چې موږ ځو تلویزیون ته. کله چې تلویزیون ته لاړو تلویزیون بند و خلاص نه و او هلته اصلا څوک موجود نه و. یو ساعت موږ دروازه وټکوله اصلا کې دا 2 کارمندان چې هلته موجود و دا ډار سوي وو دا د خپل عمل نه ډار سوي وو چې دوی تلویزیون قطع کړي وو د نصرت په غوښتنه باندې او موږ پسې راورسېدو. نو دوی کوشش کوو چې دا دروازه خلاصه نه کړي. موږ پولیس راوغوښتل د الحاقي پولیس یعنې د ریاست پنج پولیس مو راوغوښتل. پولیسو دا دروازه په دې خاطر ماته کړله چې ممکن دا خلک هلته په داخل کې تلف سوي وي ځکه چې ولې دروازه نه خلاصوي. نو دغه دروازه دوی پولیسو ماته کړي کله چې موږ داخل سوي یو دا 2 کسانو وزر کړی هغه اوس هم ژوندي دي هغه وزر کړي د موږ نه معذرت غوښتی دی په دې کار باندې. بیا وروسته د دې نه لالي حمیدزي ته دوی هیله ورکړي چې زما مور مریضه ده که د خدای د رضا په خاطر موږ ته یو 100 ډالر راکړئ چې مور مې په شفاخانه کې پرته ده زه یو عادي کس یم معاش مې نه ده اخیستی چې په دې وخت کې زه موجوده هم نه وم. بیا لالي چې دغه سخاوت هر وخت درلودلو د دا پیسې ورکړي دي یعنې په دې فکر باندې نه چې دا کار تاسې د ورځې نه شو کولی. ورځ وه اصلا دغه د موږ تګ چې و هلته خو چې دی پي ایم ښیي نه دا چې د ورځې سهار وښیي د شپې تللي وي ورځ خو نه ده. اصلا کې موضوع شینواری صاحب که چېرته دغه موضوع په جزیاتو پسې تشریح کومه نو ستاسو د تلویزیون وخت نه خو تاسې وایي چې ورځ ده موږ اول ویډیو کې چې دی شپه ده موږ اول وار ورغلو په 6 بجو خامخام
ماښام په شپږو ورغلو بیا موږ ته ساکر وویل چې دوی نسته راځي البته دوی به تماس نیو د چا سره چې دا دروازې خلاصې کړي چې موږ ورسو که نه بیا دویم ځل بیا راغللو په دا بجې ځکه هلته نشرات کوم چې موږ کته چې 2 وارې قطع سول دا 2 وارې دوی به په 4 ساعتونو کې دوباره تکرارول دغه نشرات به هر وخت تکرار وو یعنی یو وارې به نه وو د پارلمان نشرات به مکمل 24 ساعتو کې تکرارېدل په 2 بجې د شپې که په 2 بجو باندې به دوی د 2 ساعتو دپاره قطع کول بیا به بیا نشرول دغه نشرات یعنی دا بیا بله خبره درته کوم دا تلویزیون د پارلمان د خوا کنټرولېده او د دې صلاحیت د کنټرول د اصول وظایف داخلي د خوا د اول معاون پلاس کې و نو دا خو زما خپل تلویزیون و که په 1 بجه ورځم که په 3 بجو ورځم دا خو زما کار دی زه کنټرولوم دا خو داسې قصه نه ده چې زه طلوع تلویزیون ته په 1 بجه د شپې ورغلی وم یا اریانا ته ورغلی وم صحیح بس راټولو همایون صاحب ستاسې ملګري ستاسې خاصیتونه راته وایي چې اداره او مدیریت کې ډیر قوي سړی دی ماموریت کې هیڅ رحم نه لري سخت قاطع او د سیاست په باریکیو باندې هم پوه کس دی خو یو دم سرچپه شو او نو په دې اړه یې څه نه وایو خورا سخي انسان دی د داخله وزارت د چلولو ښه صلاحیت درلوده او اشرف غني یو وزارت هم ورکوو خو ده وانخیسته یو بله خبره کوي چې انډیوالۍ کې یوازې د ګټو تر ورځې پورې ملګری دی ډېر سخت ملګری دی خو چې ګټې دغه شي بیا دغه کېږي بدلیږي یعنی ډېر سختې ورځې ملګري تر اوسه پورې ورنه پاتې دي او پاللي لا نه دي تاسو خپلو دغو ځانګړنو ته متوجه شوي یاست شینواری صاحب د ملګرو په دغه سوال کې یا ستاسو په دغه پوښتنه کې چې تاسو کړي چې ملګري په ما کې دا ظرفیت ویني او علمیت ویني چې زه کولی شم مختلفې دندې سرته ورسوم دا د دوی لطف دی د دوی نظریات دي زه دوی ته احترام لرم نظریات دی که مثبت وي که منفي وي ولې هره وظیفه چې وي که هغه په ټیټه کچه وي که هغه په لوړه کچه وي د خدای د رضا په خاطر کوشش کوم چې ډېر په صداقت سره دا موضوع خپله وظیفه مخته بوځم نه د وظیفې تمه توقع لرم نه غواړم چې په حکومت کې نوره دنده ولرم نه غواړم چې سیاست وکړم په آینده کې هم ولې صرف موضوع دغه ځای کې دی چې کوم څه مې چې کړي دي په تېرو کې که د جمهوریت په وخت کې وو که د اسلامي نظام د امارت په وخت کې وو هغه مې د خلکو د ولسونو د بقا او د خلکو د خدای د رضا او د خلکو د لا ښه ژوند دپاره کړي دي کور مو ودان شه سلامت اوسئ چې زمینه د مرکب مساعده کړله